دشتیارچی د کندوز یو له کرنیزو ولسوالیو شمیرل کیږي چې ډیری اوسیدونکي په کرنې، مالدارۍ او بڼوالۍ بوخت دي. د یادې ولسوالۍ د کرنې مسؤلین وایي په روان کال کې د نوموړې ولسوالۍ پر زرګونو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشلې ده. د دهقانانو سره د 1403 کال د شروع څخه تر دا اوسه پورې مو 2200 دهقانانو ته کوټې کیمیاوي او اصلاحي تخمونه ویشلي دي. په دې برخه کې مو د 900 دهقانانو نور سروې کړی دی چې هغو ته په آینده کې اصلاحي تخمونه او کوټې کیمیاوي ورته ورسوو. له دې سره د دشتیارچي ولسوالۍ د کرنې مدیریت چارواکي په نږدې راتلونکي کې د دغې ولسوالۍ په کچه د معیاري شنوخونو د جوړولو خبر هم ورکوي او زیاتوي چې د دغو شنوخونو په جوړېدو سره به کروندګرو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. دغسې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د فرمان مطابق د بدیل معیشت یعنې د کوکنارو د کښت په مقابل کې هغو دهقانانو چې مخکې کوکنار کښت کوله 7 دانې ګرین هاوزه جوړیږي. د دشتیارچي ولسوالۍ پر بزګرانو داسې مهال د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشل کیږي چې له دې وړاندې هم د کندوز کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان سره په ګډې همکارۍ د دغه ولایت پر زرګونه بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي وو.